سلامونه ملګرو. د ارمان سراج په خوا کې ولاړ یم. ارمان سراج زما کیتي پیتي ماشوم ورور دی او د یونیورسټۍ نه بېګا رالم نو ډېر وخت شوی او څه 40-50 ورځې شوي دي چې بیا یې سویږو میږو نه راغلی او د هغې وجه هم دا ده چې دی خپل سکول ته ځي سبق وموي. نو اوس دا ماحول ښه دی او نو ورته ناست وو نو ما ویل چې یو څو شعرونه ته شریک کړي او د خپل مینهوالو ته یو څو خبرې وکړي. ارمانه څنګه دې خوښه ده؟ بس یاره ولې نو شعرونه به ورته ووایم او څو خبرې به وکړم. اول خبره خو دا وکړه چې دا دومره وخت چېرته وي؟ بس یاره تاسو نه وئ نو بس زما ویډیو هر څه ته خو تاسو کوئ. تاسو یونیورسټۍ کې وئ او ما خپل سبق وي خپل سبق له مې توجه ورکړې وه او په پیپر هم وي ریزلټ یې ښه راغلی که نه؟ ښه راغلی. ها ګوډ. او اوس دې نه وروسته به ورسره څه شریک یې؟ څو شعرونه به ورسره شریک وایه. پوښتنه څه په چل او په هنر یې پېزواني کړې. پوښتنه څه په چل او په هنر یې پېزواني کړې، په ځان یې پوهه نه کړې خو حیوان یې درنه جوړ کړو. اوس غټې غټې مه وایه د بل پر رضا ژوند کړه. اوس غټې غټې مه وایه د بل پر رضا ژوند کړه. وحدت دې شو پاره پاره ولخان یې درنه جوړ کړه. او وایي پښتو زمونږ پېژنګلو ده. پښتو زمونږ پېژنګلو ده. پښتو وایي پښتو لیکئ پښتو لولئ. دا یوازې ژبه نه ده دستور هم دی. هر عمل مو ده پښتو په کاڼي تلئ. او وایي دا پښتو زمونږ مور ده. دا پښتو زمونږ مور ده. دا پښتو زمونږ مور ده. مور درنه کوي چې درانه شئ د غفلت نه خوب وباسئ. خیر دی اوس خو پښتانه شئ. ساندې به سندرې شي خو وخت به پکې لګي. ساندې به سندرې شي خو وخت به پکې لګي. پاکې به خبرې شي خو وخت به پکې لګي. ختم به دوران د ظلم ژبه شي رڼا به شي. ختم به دوران د ظلم ژبه شي رڼا به شي. لوړې به جوړې شي خو وخت به پکې لګي. او دا د تور نظام تور زناور به په قابو کې شي. دا د تور نظام تور زناور به په قابو کې شي. ماتې به یې ښکرې شي وخت به پکې لګي. او دلته به د امن مرغۍ والوځي راوالوځي. دلته به د امن مرغۍ والوځي راوالوځي. لوی به یې وزرې شي خو وخت به پکې لګي. نه به وي سراج خو اخترونه او میلې به وي. نه به وي سراج شو اخترونه او میلې به وي. ورکې به دایرې شي وخت به پکې لګي. ډېر ښه ډېر ښه. او اخره کې ورسره هغه ټپه شریکه کړه تا چې اوس ما ورته وکړه. پښتو په باره کې یو ټپه ده وایي چې زما پښتو زما سرمن ده. زما پښتو زما سرمن ده. دا نور ژبې د لباس په شانې دي. هم په دې اجازت واله. هم په دې شعرونو باندې اجازت واله. د لوی الله په امان.